السلام علیکم. هر سړی غواړي کنه چې زه فری عمره وکړم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو هم بالکل فری عمره کولی شئ. ستاسو به یوه روپۍ نه لګي. اوس دغه فری عمره چې دا به تاسو څنګه کوئ مکمل طریقه درته ښیم. دا یو اپلیکیشن دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دې کې بیا قراندازي کیږي او دې کې دو 30 عمرې چې دي هغه کسانو له ورکوي. دې کې به تاسو ته د مختلف قسم اسلامي سوالونو جوابونه به تاسو ته ورکول لازم او چې تاسو جواب صحیح کړو نو تاسو به لکی ډرا کې شامل شئ. نوره مکمل طریقه درته د موبایل په سکرین باندې ښیم. خو که چېرته دا ویډیو معلوماتي وي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شریک کړئ او زموږ د پیج ځان سره لازمي لایک کړئ. ښه ملګرو، اوس خپل د موبایل سکرین ته موږ راغلو. دا ول نه تاسو وګورئ ثبوت 30 فری عمرې چې دي هغه تاسو کولی شئ. ټیک ده، دې لپاره یو اپلیکیشن دی، هغه به تاسو خپل موبایل نه ډاونلوډ کړئ. نسوک دا به اوپن کړئ. دا چې کله تاسو اوپن کړئ دې کې تاسو ته ښکاري وین عمره ټریپ ناو 30 عمرې چې دي دا دو یو افر لګولې دي او دا بالکل ریلی دی کې څه قسم دروغ نه. ټیک ده، نو که تاسو سره دا به اپډیټ کړئ او دې وین عمره ټریپ باندې به کلیک کړئ. ټیک ده، دې باندې چې کله تاسو کلیک کړ دا تاسو ته ښکاري سټارټ پلی. دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دې کې به تاسو ته دا څلور مختلف قسم آپشن راشي. دې کې چې کم هم نالج تاسو سره وي نو تاسو به هغې باندې کلیک کړئ. ټیک ده، دا ښکاري 1 2 3 4 مطلب تاسو په انګلیش باندې نه پوهېږئ عربۍ ته به واړوئ او که عربۍ باندې نه پوهېږئ انګلیش ته به واړوئ. زه دې فرست نمبر باندې زه کلیک کوم. صحیح ده، دې باندې ما کلیک کړ. دې کې دا اولنی سوال چې راغی د محمد صلی الله علیه وسلم د مور نوم چې دی هغه څه دی. نو دې کې تاسو ته پخپله دې کې مخکې تاسو ته آپشن راکوي. اولنی تاسو ته ښکاري، دویم وګورئ، دریم وګورئ او څلورم وګورئ. دې کې تاسو ته ښکاري اولنی نمبر سوال چې دی دا بالکل صحیح دی. نو موږ به په دې اولني باندې کلیک کوو او لاندې ښکاري چیک یور آنسر باندې به کلیک کوو. نو دا تاسو وګورئ کریکټ یو آر ان دی عمره ډرا. ته د عمرې کم لږ ډرا چې دا هغې کې ته شامل شي. بیا د دې لاندې تاسو ته ښکاري دو به تاسو په انسټاګرام باندې او په ایکس کم ټویټر چې دی هغې باندې به فالو کوئ. کله چې هم دا د قراندازۍ اناونسمنټ کیږي نو بیا به دغه پیج باندې به دو ورکوي. نو تاسو به هغه پیج ته لاړ شئ، هغه به وګورئ. که ستاسو هم راختلي نو بیا به تاسو هغه هلته نه جاین کړئ. ټیک ده.